با کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگ مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره. پر رحمان بابا چې په کوم ورځ فټ کولو نو زه دارالعلوم سرحد کې مدرس وم. 11 بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادتم اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول. دې سره مې چې خبرو کانو ما ته وایي چې بیا څه چلو شو. ما کنده کنشتي وا د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کندې ته کوشم او دا د لحد سایډ می په جبل والو چې اومه والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې چې ګورم مستنه مړې پروت دی. نو ماته هغه مستری आवाज وکړي چې اوته اپیړه تباوی کې کیته پاسرا شدا سده وکړه ملتوبي تلیا تمرا کوشه چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم دمر کولاو ا طالب ما سره تله او سید نامه او خدای دی وبخي هغه مرا ټوپ سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچې په دې ځای پرتا ده یو په دې ځای پرتا ده په دې چهره بهترین مسکراहट ده. ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې तू मेरे हाथ से पैर नु पकड़ ते मैं अंदर हाथ करना अगर मनु पकड़े तो तू मनु छिकले मैं जला स्वर नबास में कद दी मुड़ी उनी मन रामे कागा यारे दमाओ दागा दमा दाला सोखونی و مالا سور نه نهسو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولاو په دې سینا د شوي کړي خامتا کفنه دي داسې پروت ته لکه اوس دي.